د کرکټ نړیوالې شورا د مرکزي بورډ ناسته پر سریلانکا بندیز او د ورځني کرکټ راتلونکی د بحث محوري ټکي دي. د کرکټ نړیوالې شورا د مرکزي بورډ ناسته چې د نړیوال جام له پایلوبې 2 ورځې وروسته ترسره کیږي، پکې د سریلانکا پر کرکټ بورډ د بندیزونو د ورځنیو لوبو پر راتلونکي او همدارنګه د عوایدو او بودیجې په ویش او په اولمپیک سیالیو کې د کرکټ په شاملېدو بحث کیږي. په همدې حال کې د سریلانکا پر کرکټ بورډ د تېرې اونۍ له لګول شویو بندیزونو سره هممهاله د 19 کلنو د راتلونکي نړیوال جام په اړه هم پریکړه کیږي چې آیا په سریلانکا کې ترسره شي او که نه. ټاکل شوې په دې ناسته کې په راتلونکي ورځني نړیوال جام کې چې د سویلي افریقا، نمیبیا او زیمبابوې په ګډ کوربتوب ترسره کیږي د لوبډلو د زیاتولو په اړه هم خبرې وشي. په ورته وخت د زیمبابوې کرکټ بورډ ویلي چې د نړیوال جام سره به هممهاله د رګبي نړیوالې سیالۍ هم وي او دوی به په ښه توګه دا هم معلومه کړي چې کومې لوبې ډېر مینوال او لیدونکي لري. یاد بورډ ویلي چې دوی یو ورځني کرکټ ته اړتیا لري او نشي کولی له لاسه یې ورکړي، ځکه د دوی د پیسو ترلاسه کولو یوه لاره هم ده. له دې سره هممهاله غوښتنې دا دي چې په اولمپیک کې د کرکټ شاملېدو سره د په دې سیالیو کې د لوبډلو شمیر هم له 6 ډېر شي.